سلام علیکم. ستړي مشئ جوړ تکړه. دا ځل په ایټالیا کې یو او د ایټالیا د روم ښار دی پلازمینه. ایټالیا کې دی شي زموږ ډېرو مینوالو ته په دې هم وریاده شي چې د افغانستان د ازادۍ ګټونکی باچا امان الله خان غازي دلته ژوند کاوه. کله چې دی له افغانستان نه تېښتې ته اړ شو ایټالیا ته راغی او دلته په جلا وطنۍ کې کلونه تیر کړل. بیا هم دلته په حق ورسېده او بیا وروسته جنازه افغانستان ته انتقال شو او په جلال آباد کې دی. هلته ښخ شوی دی او تیر کال زه ورغلی وم، دعا مې ورته وکړه او تاسو ته مې هغه ویډیو خپره کړې وه. خو د اوس لپاره ولې ایټالیا زما لپاره مهمه ده؟ یو خو هوا دلته ښه ده، دومره یخني نه ده، که څه هم د شپې یخني کېږي. دا اوس موږ په داسې ځای کې یو چې د ورځې لمر و، هوا ښه وه، خو د شپې یو څه یخني زیاتېږي. او افغانستان ځکه را یادوي چې د لیمو ونې خو ګورئ، لیمو دلته ډېر دي او نارنج او مالټې زیاتې دي. سړي ته افغانستان ور یاد شي. او د دې ترڅنګ افغانستان ځکه هم یادېږي چې افغانان هم پکې شته. او ما له نیکه مرغه یو افغان پیدا که، امید دلته اوسېږي او امید له افغانستان سره تړلی دی. امید جان ستړی مه شي، په خیر. السلام علیکم. ستاسو محترم لیدونکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. او دا ډېر د ویاړ ځای دی چې تاسو سره کینو او تاسو زموږ لیدو لپاره راغلی. بیا هم ډېره مننه او ښه راغلاست درته وایم. هیله کوم. نو راځه لږ څه به وغږېږو، په وطن به م وغږېږو او د وطن نه خو راوتلی له بده مرغه په افغانستان کې حالات داسې وو او دا څو کاله حالات داسې روان دي چې خلک له خپل وطن نه بهر درومي او ته هم له هغو ډلو یې. زه بیا له تا نه یو څه موده مخکې راغلی یم او په پردي وطن کې یم. خو سړی مجبور دی په پردي وطن کې هم د خپل وطن چاپېریال ځان ته برابر کړي. او تا دا د انعام خدای برابر کړی دی. دلته د لیمو ونې دي او د مالټو ونې دي او داسې ښکلی باغ دی جوړ کړی، سړي ته ننګرهار ور یاد شي او ته هم د ننګرهار یې. نو راته ووایه ژوند څنګه تېرېږي؟ والا تڼۍ صاحب خو دلته خو واقعا ژوند تېرېږي. مسافرۍ ژوند خو موږ خیر مسافري ورته ویلی هم نه شو ځکه وخت هم ډېر وشو. اگر که مثلا عادت شوي ورسره که نه کور خپل وطن خو سړی نه هېرېږي، خو بیا هم نو ژوند ډېر ښه تېرېږي الحمدلله. وخت او بس کار ژوند همدغه بس. څومره وخت یې وشو دلته؟ زما خو تقریبا ډېر وخت کېږي. زه په 2009 کال کې ایټالیا ته راغلی یم او 2009 کال نه تر اوسه پورې به همدغه ایټالیا کې اوسېږم، بل کوم هېواد ته هم نه لاړم. ډېر وخت دې تېر کړی دی. او څنګه دی ژوند دې څه دې وکړل په دې دومره عمر کې؟ کوم کارونه دې کړي دي؟ درس دې ویلی دی که نه؟ او اوس څه کار کوې؟ مونږ خو تڼۍ صاحب رښتیا خبر چې مونږ په اول وختو کې چې کله راغلو په ایټالیا کې وضعیت ډېر خراب و. په هغه وخت کې حتی مونږ کار پیدا کول یعنی دومره مشکلات و چې مونږ به کله ویلې چې مونږ افغانان یو، یعنی هغه افغانانو ته به یې کار نه ورکوو په هغه وخت کې. یعنی زه د 2009 او 10 کال خبره کوم. نو تقریبا 3 کاله مونږ دومره څرګندیانې تېرې کړې چې یعنې ډېر کم افغانانو چې هغو په کار لګېدلي وو. هغه بعضې خلکو چې کارونه کول هغه داسې کارونه وو چې هغه هم هېڅ کوم داسې یو آینده یې نه درلودله که نه، یعنې خشرهکاري وه. خشرهکاري غوندې په حساب باندې مونږ تاسو د وطن په اصطلاح باندې. نو یا به د اخبارونو کار و یا مثلا داسې کارونه چې هغه کارونه هېڅ هغه مونږ مجبوریت د وجې نه هم کول، اما داسې بنیادي کارونه نه ول په حساب باندې. نو اوس الحمدلله ښه دي او ایټالیان هم خلکو وپېژندل، مثلا افغانان یې وپېژندل او د افغانانو مفکورې یې وپېژندلې. ځکه دا خلک خو ډېر هغه د مونږ د جنګ کیسې اورېدلې وي، اما اصلي افغانان نه وی لیدلي. نو واقعا اوس ښه یو الحمدلله. اوس کار نو څه مصروفیت دی نن سبا؟ زه په خپله ما خو ډېر کارونه د مهاجرت په بخش کې کړي دي او اوس هم فلحال په مهاجر سره کم کې کار کوم او د مهاجر په حساب باندې چې هغه نوي راځي او د سیاسي فنندګي اخلي او د هغو ټول کارونه چې مثلا هغه قانوني کارونه یې هغه موږ په مخ وړو. نو په هغه کمپو کې کار کوو په حساب دی. او د افغانانو سره حالات څنګه بدل شوي دي ورسره که څنګه؟ ځکه په بېلابېلو پړاوونو کې دا د کډوالۍ موضوع هم کله سیاسي شي، کله ګوندونه چې واک ته ورسېږي، مثلا نه پوهېږم ښي اړخ ګوندونه وي، د هغوی د کډوالو په اړه تګلارې هم بدلې شي. دلته څه حال دی؟ واقعا همدغسې تڼۍ صاحب دلته هم وضعیت تقریبا دغه یو 4 کاله کېږي، خدای مې د غاړه نه بندوي، 4 کاله کېږي. هغه تیر نظام کې چې و د دوی یو د ښي لاس سړی و، ډېر د مهاجرو ضد و په حساب باندې، زیات هغه د مهاجرو ضد و او په همدې باندې انتخابات هم ده وګټل.
نو اوس خو بیخي دې خبره د دولت ټول د همدو په لاس کې ده د یعنې تر زیاتې پورې په حساب باندې درته وایم نو دغه د مهاجرو په حساب باندې اگر که دو خو هغه تبلیغاتو په حساب د حقیقت دغه خبر نشته ده اما تبلیغات دومره زیات دي چې د ضد مهاجرو چې دو ته غواړي مثلا نوي قانونونه وباسي د مهاجرو په ضد باندې دغه اوس نوي قانونونه راوځي دو ورته مثلا د دیګریټو د سیګوریټس ورته وایي په حساب باندې دغه د مهاجرو دپاره مثلا ډېر جدي ده او ډېر خطرناک ده نو قانون ډېر زیات چینج کړي دي اوس مشکلات ډېر زیات ده حتی د کمیسیون وختونه مخکې به مثلا په 6 میاشتو کې خلکو کمیسیون نه ورکول یعنې هغه کوم وخت چې دو زی هغه خپل مشکلات ورته بیانوي نو اوس هغه وختونه تقریبا 1.5 کال ته وتې دي 1.5 کال هم وخت زیات نیسي او کمپو کې اوسېږي وختونه ډېر زیات ورکوي خو یوه خبره بله چې دوی کوي البته د دوی دلایل دا دي چې کډوال په موږ بار دي کډوال مثلا کارونه نه کوي کډوال بدماشۍ کوي کډوال مثلا تور کارونه کوي او بالاخره موږ پیسې ورکوو او دوی ناشکره دي دا موضوع د دوی دغه دلایل څومره په ځای دي نه تړی صاحب په دې باندې زه مکمل د دولت سره مخالف یم په دغه باندې ځکه چې موږ تاسو که حقیقت ته وګورو هغه د دوی یو په حساب باندې د کاریګرو یو سایډ ته که په هغې کې وګوري د هغه کاریګر چې مثلا کار کوي یعنې خدای مې د غاړه نه بندي 95% باندې مهاجر دي چې هغو کار کوي او دولت ته ټیکس ورکوي او کوم مشکلات نه جوړي او بعضې داسې چې هغه مشکلات جوړي خو یو داسې یو په حساب رواج به یې وایو چې کله په یو ځای کې یو څوک کار وکړي نو بیا هغه د سړي نوم نه اخلي هغه د مملکت نوم اخلي او دغه څه کوي چې بیا مثلا په ټوله اکثره په ټوله اروپایي هېوادو کې باندې اما په ایټالیا کې داسې چې بیا هغه ټول خلک هغه شی د دولت په حساب باندې چې ته چا ځان ځان معرفي کوي مثلا که یو افغان یو کار وکړه چې ته ورته زه افغان یم هغو مثلا هغه ټول افغانانو ته په هماغه نظر باندې ګوري نو دغه مشکلات دي که نه نور حقیقت کې مهاجر ټول ښه زندگی کوي ژوند کوي کار کوي غریب کښه دي ټول یعنې زه ډېر ملګري پېژنم یعنې هغو حتی موږ په کار کې هم سره نه ګورو ځکه هر سړی په خپل غریبۍ کې مصروف ده په خپل دغه کې منډې تړو کې تا ویل چې نه سره ګورو دا د افغانانو تګ راتګ څنګه دی راشه درشه لرئ نه لرئ تاسو خو دلته یوه ټولنه لرئ افغانان لکه چې زیات هم نه دي په ایټالیا کې په روم کې دومره شمیر یې زیات نه دی یعنې نه واقعا ده چې په ایټالیا کې د مهاجرو بالخصوص د افغانانو شمیره کمه ده دومره زیاته نه ده او زیات خلکو دلته اسناد واخیستل مثلا نورو ملکونو ته لاړل خو هم هغه په حساب باندې دلته دغه نشته ده افغانان دومره نشته ده کمیټه شته ده کمیټه خپل کارونه مخ ته وړي اما نور دومره افغانان نشته ده مثلا په کمیټه کې تاسو څومره افغانان یې چې دلته یې سره یو ځای مثلا زه که رښتیا درته ووایم زه د کمیټې سره دومره راشه درشه نه لرم او دا په دې نه چې زه نه غواړم خو اما بعضې خپل کاري مشکلات یا مثلا فامیلي دغه د اروپا ژوند خو داسې فکر کوي خلک موږ تاسو په افغانستان کې داسې فکر کوي چې موږ دلته مزو چړچو ته راغلي یو دا دغه په حساب باندې خو واقعیت داسې نه ده ځکه موږ سره دومره وخت نه پیدا کېږي چې حتی هغه د ملګري کره لاړ شو کینو بیا خو دغه بنډارونه چې د منډو تروړو دغه بیا ډېر مثلا وخت هم غواړي او بعضې وخت داسې وخت چې مثلا تا سره وخت نه وي او هغه برنامه شروع شي نو بیا هغه اجازه راخیستل ځکه موږ هم مثلا د خلکو مزدوري کوو خلکو سره مزدوران یو که نه خپل کار خو نه لرو نو په دې حساب باندې لږ راشه درشه مې کمه ده اما ډېر ښه دي او مثلا ګورم یې تعقیبوم یې بعضې ملګرو سره غږېږو خپل هغه څومره چې وسه کېږي هغه خپل کارونه مخته دی دا د ایټالویانو سره ستاسو راشه درشه څنګه ده مثلا معمولا دا د یوه اصطلاح دوی لري انټیګریشن یعنی مدغم کېدل یا په ټولنه کې ورګډېدل دا موضوع څنګه ده دلته افغانان په ټولنه کې ورګډ دي مثلا تاسو خپله تجربه راته ووایئ د ایټالویانو سره څنګه ده سلام علیک ورسره لرئ که تاسو ځان ته یې دوی ځان ته دي نه یو شی چې زه د اولې ورځې نه چې کله مې ایټالیا ته راغلی یم د دې خلکو دغه راشه درشه داسې ده لکه د موږ تاسو د وطن په حساب باندې چې خلکو سره بلد شي او کښېني او پاڅېږي اگر که دو بیا هغه په حقیقت کې مثلا هغه 100% کې نه وي خو هغه 15% یا 20% هغه ته داسې فکر کوي لکه د وطن په حساب باندې فکر کوي نو راشه درشه ښه وي او مثلا د دو سره د انټیګریشن په حساب باندې چې مثلا یعنې د دې خلکو سره کښېناستل او پاڅېدل دا لږ تا پورې مړه لري مثلا ژبه به یاده کړي ځکه چې چا سره کښېني باید په ژبه پوه شي موږ یو مشکل چې مثلا ډېر غټ مشکل د هغه د مثلا د ژبې مشکل ده چې زیات موږ خلک د وطن نه راشي دلته
نو هغه بیا د کور د مشکلاتو د وجې هغه خپل کارونه پرېږدي، مثلا هغه د ژبې کارونه پرېږدي نو کار ته مخه کي، او دغه شی چې بیا آینده کې ورته نقصان دا وي چې مثلا دوی نشي کولی چې په هغه په مثلا د ایټالیانو سره کیني پاڅېږي، ځکه هغو سره ژبې ضرورت ده. نو څه فکر کوي څه په کار دی افغانانو ته، ځکه ته خود دلته دوی سره رسمي کار کوي د کډوالو په برخه کې ورسره اخته یې، هغه افغانان چې دلته راځي طبیعي ده لکه تا چې ویل چې مشکلات لري، دوی باید څه وکړي؟ زه اولینه مشوره چې زه په کم کې یعنی زیات وخت چې خلکو سره کینم او پاڅېږم او هغو نه ما مشورې ما نه اخلي، زه همدا ورته وایم چې اولین کار باید وکړې، باید ژبه یاده کړې. د هر څه نه مهم ژبه ده. کله چې ته په ژبه باندې پوه شي په قانون باندې پوهېږې. یعنی ما دغه تقریبا څو کاله کېږي ما د هېڅ یو سایټ سره داسې یو مشکل نه دی پیدا کړی چې په هغې کې زه بند پاتې شم. هغه هم زما د خپل د ژبې وجې نه، مثلا که زه یو ځای ته ځم او هغه ځای کې زما د کار د وجې نه درته ښیم کوم مشکل وي، زه هغه دو قانون راوباسم، وړم هغه قانون هغه دفتر ته ورته وایم چې ځان سره جیب کې مې وي، زه هم ورته وایم چې دغه کار باید وکړي. هغوی دا نه کېږي، زه ورته هغه قانون راوباسم چې دغه د قانون ده، زه نه یم چې زه دا کار کوم، دغه قانون دغه خبره کړې ده باید وکړي. نو هغه خپل دا د مثلا هغه خپل کارونه مې ټول مخ ته ځي او په همدغه حساب باندې ځکه په ژبه باندې باید سړی پوه شي او ژبه ډېره مهمه ده. یو دویمه خبر دا ده چې باید لږ موږ او تاسو هغه تنګ فکرونه باید ونه لرو. لکه موږ او تاسو د وطن نه راځو، هغه فکرونه همداسې دي چې دغه شی داسې ده باید همداسې وي. دغه کار دلته بیا لږ جنجالونه په دې راته جوړوي چې مثلا دوی خلک خپل قوانین لري، خپل هغه کلچر لري او موږ او تاسو خپل کلچر لرو. سړی باید خپل کلچر هیر نه کړي، هغه هېڅ وخت هم د سړي نه هیر کېږي. اما دې خلکو سره هم باید هغه څه ورته وایي د راشي درشي، هغه مثلا یو امکانات باید ولري چې خلک، ځکه دا خلکو ته که بیا ته پوهیږي باید ته راشه درشه ورسره ولګوي. یو څوک چاته وایي ته د ما ملک کې دغه کار داسې داسې کېږي. زیات وخت زه د ما همکاران چې دي دا د یو بل ځای دی کلابریا ورته وایي د ایټالیا یو ښار دی، دې خلکو سره زه ډېر په ملګرتیا کې هم ډېر زیات بلد یم. په دې خاطر د دغه خوی خاصیت زموږ د افغانانو غوندې ده، دیره او بنډار او مثلا هر څه د موږ غوندې هغه په کوم خبر باندې چې جدي دي هماغسې دوم داسې جدي دي. یعنی دغه خلک هم پیدا کولی شي مثلا ته خپلې قصې ورته وکړې باید ورته ووایو دا مونږ قانون هم دغه شی دی، مونږ هم دغسې رواجونه دي او دغسې دي، مونږ هم دغه کارونه دي. نو ډېر ښه وي، ډېر په دغه باندې مخې ته ځي. ما چې ولیدل دلته لکه تا چې اشاره وکړله ایټالویان چې دي د افغانانو عادتونه ډېر لري، مثلا ډېر در سره کومک کوي، هماغسې په زوره غږېږي، مثلا ستړي مشي در سره کوي چې پوښتنه ورنه وکړي چې دغه ځای ته څنګه لاړ شم، یو څو قدمه در سره ځي، درته وایي چې دغسې بیا هغسې ولاړ شه. مخکې چې زه راتلمه دا ستاسو ځای ته ملګري مې چې ولیدل نو یو چا نه مې پوښتنه وکړه په دوکان کې کار کوي ایټالوی و، ما ورته ویل مال دغه ادرس څنګه، وایي ته راځه زه یې درښیم. داسې یو څو قدمه را سره لاړه، بیا ویل چې هغسې به ځې هلته چې لاړ شي لږ څه ښۍ خواته وګرځه بس رسېدلی. نو دی ډېر مهربان واقعیت رښتیا خبر ده. ایټالیان په دې کې په غونډه اروپا کې زه په دومره وایم چې یعنې دا په دې خاطر نه زیات ما ملګري دي چې په نورو هېوادونو کې اوسېږي، حتی اسناد ایټالیا لري او هلته کارونه کوي ژوند کوي. نو هغوی بیا دا قصه کوي چې د ایټالیا کوم ژوند ده، آب و هوا خو یې پرېږده چې آب و هوا ډېره ښایسته آب و هوا ده، اما ژوند د ایټالیا ډېر ښایسته ژوند ده، د خلکو ډېره ښه رویه ده، یا صحیح ده هغه بد خلک هم پکې وي. اما که ته په ژبه ورسره وغږېږې چې پوه شې په هغه لهجه دې مثلا نورمال لهجه وي، ځکه بعضې وخت موږ داسې یو پوښتنه کوو چې مثلا هغه یو جدي غوندې هغه بل اخوا ته چې کوم سړی ناست وي هغه داسې فکر کوي کېدای شي ته په غوسه یې، نو دغه شی بیا کېدای شي غلط جواب درکړي. که نه نور ډېر ښه خلک دي، یعنې ډېر په سویه باندې ما خپل هم په ژوند کې ډېرې تجربې کړي دي. نو کله چې چا سره محترمانه وغږېږي او خلک ډېر محترمانه تا سره عزت ټیم کوي، قدر دین کوي. افغانان ته بیرته راځو. افغانان چې ته وایې چې اول خو ډېر نه دي، بل دا چې د ژبې مشکل لري او دلیل یې تا وښوده چې دوی ډېر اکثره خپله هڅه نه کوي ډېر که نه د کارونو په غم کې، او طبیعي د کار چې کوي باید ژبه دې زده وي، یو څه زده کړه ولري په یو مسلک کې. معمولا په کومو برخو کې دوی بوخت دي په کارونو باندې؟ اکثره تړی صاحب زیات افغانان چې دي هغه دغه د په حساب د دوی دغه رسټورانټ حساب ورته وایي، دې کې ډېر افغانان بوخت دي. اگر که اوس کمیږي ځکه ډېر خلکو زه خپل کارونه مخ ته بیایي، مثلا خپل کارونه جوړوي او مثلا دوکانونه خلاصوي، اما دغه د رسټورانټ په بخش کې ډېر خلک کارونه کوي، ځکه کارونه یې اګر که ډېر سخت د نورو سره کار کوي که خپل رسټورانټ سره کار کوي. بله خبره دا ده، ما ځکه درته وویل چې خپل کاروبار لري که نه، ما تر کومه ځایه چې اورېدلي دي او ډېرو سره غږېدلی یم د افغانانو سره، اکثره دلته د پاتې کېدو نیت نه کوي، نه پوهېږم ولې، ټول لندن ته را روان دي. دا ولې؟ او دا ټول انګلستان ته دوی لندن وایي که نه، نور خو یې څه کوي چې هلته د هالنډ ته او د جرمني هغه ته چې راځي هم بلجیم خواته وایي لندن ته ځو، نو دا د دې دلیل شی دی.
دې دلیل تڼۍ صاحب یو خو مهمه خبر دا ده چې دلته هغه کوم کومکونه چې په نورو هیوادونو کې کیږي د مهاجرو سره هغه کومکونه په ایټالیا کې نه کیږي. مثلا هغه کومه پیسې چې مثلا دولت ورکوي څوک بیکاره وي نوی راغلی په ایټالیا کې دغه امکانات نشته. ایټالیا درته وایي زه اسناد درکوم ځای درکوم کار باید خپله پیدا کړي پیسې باید په خپله وګټې او دغه کار چې ته مثلا اولینو وخت کې ډېر مشکل وي په دې خاطر باندې چې ته نوی راغلی ژبه به هم یادوي او مثلا هغه نو بعضې خلک داسې چې دا خو نه کېږي مونږ تاسو هغه مشکلات چې په وطن کې لرو که نه سړی دې ځای پورې یو سفر کوي حتما څوک په خپلو پیسو نه راځي یعنې په سلو کې 100% باید شاید په خپلو پیسو راغلی نو ټول په قرض او مثلا په دې دغه باندې راځي مونږ تاسو دا ښه پته ده. نو هغه څنګه چې همدغه په وطن کې خپه کېږي بیا وایي پیسې راولږه اوس وطن ته رسېدلی که نه مثلا ایټالیا ته رسېدلی یا اروپا ته رسېدلی او دغه کارونه چې دي بیا مجبوره کوي چې ډېر خلک په لندن کې وایي ښې پیسې دي زه خو نه یم لاړ اما خلک وایي په انګلند کې ښې پیسې ورکوي او کارونه هم ښه دي کارونه هم ډېر دي. نو فکر وکړه دا ستا خپله تجربه څه درته وایي که دلته څوک صحیح کار وکړي مثلا کولی شي چې ښه ژوند جوړ کړي کاروبار ولري رستوران خلاص کړي نه پوهېږم موټر واخلي د موټر پلورنځی پرانیزي داسې کارونه کیدای شي مغازې پرانیزي. واقعا ولې نه په ایټالیا کې یو شی چې ډېر ده هغه امکانات دی خپل کاروبار دی اما یو شی چې زه باید دا په ښکاره ووایم ځکه دا خبره باید ټول ستاسو لیدونکي مثلا د ملي وطن خلک ټول باید په دې پوه شي. بعضې وخت داسې چې مثلا مونږ ډېر کوشش کوو چې یو کار وکړو هغه کار نه کېږي باید سړی یو امکانات هم باید ولري داسې نشي کولی چې ته د صفر نه خپل کار خلاص کړې مثلا ته باید خپله پسنداز ولري او هغه پسنداز باندې ته کولی شي خپل کار خلاص کړې نو چې کله تا سره د کور دی خوا نه یعنې دونه تکلیفونه یي چې هغه پسنداز نشي کولی که نه نو موږ تاسو د وطن جنجالونه خو پته دی بیا موږ تاسو د وطن خلک ډېر غیرتي خلک یو په ټولو باندې ننګ کو وراره ده او تره ده او دا ده او هغه دغه څومره پسنداز شي هغه یو ته ولېږه بل ته ولېږه نو دومره هغه نه پاتې کېږي چې مثلا هغه خپل کاروبار مخې ته بوځي او هماغه یي چې زیات خلک مثلا پاس پاتې کېږي که نه هغې نه غیر چې څوک خپل پسنداز ولري بیا کولی شي دولت هم بعضې مثلا د بانک د حساب هم بعضې شیونه وباسي بعضې پروژې دي چې مثلا هغو سره کومک کړي چې ته خپله پروژه خلاصه کړې بخشونه خلاص کړي امکانات شته ده خو بله دا هم ده چې اکثره بیا دا دلیل وایي افغانان چې دا ملک په خپل هم دومره ډېر بډای ملک نه دی که نه نو موږ ته به شی راکړي یعنې اقتصاد یې دومره غښتلی نه دی که نه لکه د نورو واقعیت پسرلی صاحب موږ تاسو خو په مثلا په افغانستان کې یو دغه لرو چې مثلا موږ تاسو موږ دغسې دا داسې نه ده خو دې خلکو بیا په دغه شیانو پسې نه ګرځي که څوک خپل کار وغواړي او خپل کاروبار جوړ کړي او پاک کار وکړي په حساب باندې اخوا دې خوا نه شي ځکه دې خلک بیا ډېر په دې شیانو باندې چې یو دفعه دې ګیر کړي بیا مشکلات ډېر ته جوړي اما که نه یي هغې نه غیر خپل د ایټالیا اقتصاد واقعا ده چې مثلا خراب ده خو دومره هم نه ده چې مثلا لکه د خلک چې مثلا اوازې کوي دولت یې ښه ده عوام یې غریب دي. دا د ژبې خبره چې تا وکړه چې باید افغانان ژبه زده کړي یو دلیل د دوی دا دی چې ژبې معمولا سختې وي که نه خو ما ته چې معلومه شوله ایټالوۍ ژبه دومره داسې خوږه ژبه ده او اسانه راته ښکاره شوه. تڼۍ صاحب هغه هم همدغه ده چې مثلا سړی باید کوشش وکړي که نه موږ تاسو ما مخکې مو وویل چې مثلا کله که ته داسې فکر وکړې چې زه باید کار وکړم نورمال خبره چې تا ذهن نارام نه وي او ته نشي کولی چې هغه ژبه کوې یعنې ټولې ژبې سختې دي که تو ګورې په دنیا کې سخترینه ژبه زموږ پښتو ده او پښتو چې د یو دفعه یاد ته ټولې ژبې یادولی شي یعنې هغه لهجې هغه پرونونس په حساب باندې چې مثلا کومې دوکاري هغه موږ ټولې لرو په پښتو کې که هغه د فرانسې دی که د انګلیسي دی که مثلا د ټولو ژبو موږ هغه لهجه چې دا موږ لرو لکه ژ ګ غ دا شیونه موږ لرو دوی نه لري او دا مونږ ته زمینه مساعد دي اما په دې کې باید سړی خپل همت باید ورګډ کړي دغه همت ډېر مهم ده باید خپل حوصله همت دغه باید ډېر ولري. ډېره مننه اول خو نه آخري خبره دا ده چې دا د مالټو په باره کې راته ووایه څنګه داسې فکر در سره پیدا شو چې دلته باید دومره ډېرې مالټې ولري مالټې خو نه دي دلته لیمو دي دا اخوا ته یې مالټې دي نو دا لیمو څنګه دا اوس کله رسېږي رښتیا رسېدلي دي که نه دا لیموګان چې دي دا یو دانه رش کولی شم شل خو راوستم دا څنګه اوس رسېدلي دي که نه دا لیموګان چې دي تڼۍ صاحب هر دغه نه لري ختمېدل نه لري دا همیشه هم دغه شی دي یعنې 12 میاشتې په 12 میاشتو کې دا همدغسې دغه لویږي دی تر هغې مثلا چې کله ختمېدو کې شي نوي ګلان راوځي یعنې زه بیخي بغیر د لیمو نه پاتې کېږم چې هر وخت چې مې زړه یو لیمو راښکوم او مثلا او دلته به ارزانه وي نو په دې حساب که څنګه نه
لیموګان دومره ارزانه نه دي لکه څنګه چې سړی ځکه دا نه خرابېږي نه ډېر ساتل کېږي او هغه که نه مثلا صادرېږي نورو ځایونو ته. او ایټالیا بیا بالخصوص دغه د هغه خواته سیچیلیا ښار ورته وایي یا مثلا د بل پولیا ورته وایي دې ځایونو کې دا د لیموګانو دغه هغه ډېر د رواج ډېر د مثلا ډېر دود هغه کې هم ډېر استفاده او دا د هغه خبره ما چې اورېدلې ده که نه مدیترینین تاسو خو مدیترانې سمندرګي ته نږدې یې که نه د مدیترانې خواړه ډېر صحي خواړه دي ډېر لږ نو داسې معلومیږي چې تاسو په بس د خوړو له نګاه نه هم ساتم تېر ده ځکه چې اکثره خلک دا د هغه په تاسو کې ډېر دلته رواج دي دغه د زیتون غوړ د زیتون غوړي اولیف اویل کنه دا ډیر مهم دي. سلاته د مثلا سیزر سلاد چې ورته وایي کنه قیصر هغه سلاته ډیر هغه د مثلا دغه نه اسیم د روغتیايي د روغتیا په برخه کې د خوړو سره دوی ډیر احتیاط کوي او ښه خواړه خوري ډیر لږ صحت لپاره ښه. یعنی ځکه په انتخاب باندې په خپله خوښه درته د خپل زما نظر ده که ما څومره خواړه کړي دي مثلا ما په ترکیه کې ژوند کړی په یونان کې مې کړی دی مثلا دلته بهترینه غذا لري لکه د افغانستان نه بعد دا زما دویمه غذا ده. ایټالیا ډېر لوکس ملګرو د امید ځکه وزن هم کم دی صحت هم ښه دی تکړه دی ځکه چې خواړه ډېر مهم دی. او ستاسو د لپاره یو نقل درکمه له لیمو نه نیولې تر مالټو پورې او له بادرنګو او پیازو او رومیانو نه نیولې بیا د مدیترانې تر هوا پورې دا ټول د ژوند لپاره ډېر ګټور دي. نو که چېرته یې دلته له دې نه خوند واخله له دې ژوند نه او تا ته ښه وخت غواړم ډېره مننه کور ودان. تڼۍ صاحب ډېر خوشحاله شوم او سلامونه تاسې او لیدونکو ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې چې خفه شوي نه یاست. د امید سره مو خبرې وکړې په دې امید چې دی خوشحاله وي په دې وطن کې. مننه. الله هم خوشحاله. مننه. تر بیا.